بعضې مولایانې کوي چې ملاقات ته ورشي انتهایي زیات یاره بس شیخ صاحب انتهایي مصروفه دی او شیخ صاحب په ټولو کې لوی اوزګار شیخ صاحب وي میسج چې ورته کوي د میسج جواب به نه ورکوي یاره شیخ صاحب سره ټایم نشته دی او شیخ صاحب به 24 ګنټې شپه او ورځ په موبایل کې انلاین به یې ښه میسجونه به هم ګوري ځان ورته بس انتهایي بهتره ښکاره کېږي او بس دا دنیا دا همده ودرولې ده او فتحه کړې همده ده ځکه د سره یو څو روپۍ په جب کې دي د سره یو څو مال او دولت په دې جب کې ده په دې کې کبر کوي بعضې خلک هغه داسې زمارونو چې د علم په جامه کې کبر کوي یو دوه ټکي سبق ووایي بس ځان ورته اوچت علامه ښکاره کېږي چېرې بس دا دنیا ده همده ودرولې ده یاره ما خو منطق ویلی دی او ما فلسفه ویلی ده او ما پلانکې کورس کړی دی او زه خو انتهایي زیات ماهر یم په قرآن کې ماهر یم او په حدیثو کې ماهر یم بیا داسې وړوکي ډېشن باندې هغه هم چا سره خبرې نه بعضې مولیان چې هغوی انتهایي زیات کبر کوي په دې خپل علم باندې دا نوټ کا علم چې کوم دی دا خلکو کې عاجزي راولي دا علم سره تواضع خوند کوي عاجزي خوند کوي عالم هم دې ته نه وایي چې یاره بس ما علم کړی دی او بس زه په دې دنیا کې مو بل څوک نشته انما یخشى الله من عباده العلماء الله رب العالمین نه چې یریږي د ځمکې په سر باندې دا صرف علما دي د دوی په زړه کې به یره د الله او یو عالم او یو مفتی او یو مناظر جزان لسوي او بس دا دنیا کې اندازه مولایم او بس زمانه اخوا څوک مولیان نشته دی دا عالم ګوره اصل کې ګمراه کېږي بیا وروسته دا ډېر بدماشان او دا ډېر داسې یو تکبر والا علما دا الله ایسته ګمراه کړي بیا ځکه د علم سره چې کوم دی انتهایي عاجزي او تواضع پکار ده بعضې مولیانې کوي چې ملاقات ته ورشي انتهایي زیات یاره بس شیخ صاحب انتهایي مصروفه دی او شیخ صاحب په ټولو کې لوی اوزګار شیخ صاحب وي میسج چې ورته کوي د میسج جواب به نه ورکوي یاره شیخ صاحب سره ټایم نشته دی او شیخ صاحب به 24 ګنټې شپه او ورځ په موبایل کې انلاین به یې ښه میسجونه به هم ګوري ستا میسج به وګوري خو جواب به نه کوي ولې شیخ صاحب مصروفه دی د کتلو دپاره مصروفیت چې کوم دی بیانوي خو چاله جواب ورکوي مصروفه وي بعضې شیخانو ته چې ورځي ملاقات ته یاره بس شیخ صاحب چاله ټایم نه ورکوي او ملاقات ورسره نه کېږي د الله د نبي نه خو څوک اوچت نشته دی یو لیونۍ زنانه وه په مدینه منوره کې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم مجلس ته به راغله او د مسجد کې به ورته صحابه کرامو منځ کې اواز وکړه چې د الله نبي دی خو راشه کار مې در سره دی د الله نبي به بار ورووته او د هغې دماغي توازن هم ټیک نه و او بس هسې اخوا او دیخوا خبرې به ورسره وکړي په نور کې به ودرولی و خو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا تندی کله هغې دپاره داسې غونډ شوی نه دی چې یاره دا ولې ما بې ځایه د مجلس نه پاسوي دا د هغه کمال و چې هغه تکبر نه کول هغې کې دا صفت الله نه واچولی چې خلک یې حقیر ګڼل دا وخت پیغمبر دی نبي دی په ټولو انسانانو کې اوچت انسان دی او اوس مولوي صاحب سره ټایم نشته دی چې یاره بس ټایم نشته د ملاقات دپاره زمارونو زما تنقید غرض نه دی خو د بعضې مولیانو کې دا کبر انتهایي زیاتي لرې ځای نه به یو کس راشي د ملاقات دپاره یاره محبت مې دی ورسره بس هغه ځان پسې ګیټ بند کړی د سره ټایم نشته دی مالداره سړی راځي هغه سره ټایم وي د پیسو والا سړي سره ټایم وي هغه له جواب هم ورکوي هغه له رینګونه هم کوي د هغه سره ګپ شپ هم لګي خو چې عام مسلمان مؤمن راشي او مسلې تپوس دپاره تا نه به یو مسله زده کوي هغې دپاره بیا ټایم نه دا د کبر صفت دی که دا په مولا کېږي دا په عوامو کې دین اجتناب پکار دی ولا تمشي في الارض مرحا پس مګه کې تکبر په حالات کې مه ګرځېږه چې به دا دنیا هم دا تا ودرولې د ستا نه اوچت علما شته دی تلاش دا سلف علما وګوره انتهایي خشوع به پکې وه انتهایي عاجزي به پکې وه ښکلي صفات ورته الله رب العالمین ورکړي ځکه الله رب العالمین اوچت کړي هم دي نو دی علماو له خو دا انتهایي لازمه ده چې چا کې هم دا ماده ځان نه ایستل پکار دي اول ځان ته ویم او بیا نورو ملګرو ته ویم چې کوم علما دي هغوی دپاره دا خبره چې ځان کې د کبر او تکبر دا علامات د ځان نه وباسه چې ته دوه ګوتې او درې ګوتې خلکو سره لاس میلاوې ولې دا چې تا یو معمولي او څو سبقونه ویلي